لکه څنګه چې خوراک کول او د معاش طلب کول د نبوت سره منافی نه دي، نو دارنګ دا د ولایت سره منافی نه دي. بزرگ به یو د دنیا یو کاروبار وکړي، عالم به د دنیا یو کاروبار وکړي. امام جساس لوی عالم دی، د چونی کار به کو جساس وته وي. یحیی ابن سعید قطان لوی محدث دی، د مالوچو د پومبه کار به کو. شمس الائمه حلوانی لوی فقیر د فقها او د احناف نا او حلوی. امام ابو الحسن قدوری بکټوي جوړولې خورینی او د اغي په ذریعہ د معاش. حضرت داود علیہ السلام په پلاس باندې زغره جوړولې. وعلنا له الحديد، الله اغتا اوس پن نرم کړو. ان اعمل سابغات وقدر في السرد، الله فرمایي چې جوړو زغره او پیدا کوه په دې کړو کې تناسب اندازا. سليمان علیہ السلام د ټولو بادشاہان دنیوي سر دی، عظیم سلطنت الله ورکړو. داسې سلطنت الله چاته نه ورکړي، خو لیکن د هغه آمدن د بیت المال نه نو، بلکې ابن کثیر لیکلی هغه په پچې جوړولې د میزری واعظ بهم کو او پچې بهم جوړولې. او هغه د معاش ذریعہ و. نو دا موایا چې صرف جماعت کې بناستی، نه د دنیا کار بم کې عام دین دی، دا نه چې دنیا دا. فقها وای چې دومره درجه دنیا غټل چې ستا په دین محفوظ شي او ضرورت دی به پوره شي، دا د آخرت تیاری ده. عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل بازار د مدینه طیبه ته تشریف راوړ، ټول پکې د مدینه منوره نه بار خلک لګیاو کاروبار وکاو. عمر فاروق غصه شو، وین قریب دا چې تاسو خزه بد دي خلکو وینځي وي او تاسو بچی بد دي نوکرانی، تاسو ورور ډډه والدي مهنت مشقت نه کوي، تاسو معیشت به غورځيږي. خدای دې مسلمانانو کې د امیر المؤمنین دغه اصول په ځای راوړي. که زما څوک منی نو زما کمنی او زما منلې کې دې شوي. ما په هر بازار کې 3 عالمان د هغه بازار مشران کړي او هغه له به په هغه دکاندارانو تنخواه لګولې و چې تاسو دغه ذمہواری شو چې د دې معاش به تاسو ورکوي، کاروبار تنخواه به تاسو ورکوي، وظیفه او د دې د ذمہواری شو چې دې بس تاسو په دې کاروبار باندې نگرانی کوي چې اسلامی اصول باندې کوي او که خلاف شرع کوي. لیکن صد افسوس په تجارت کې موجوده وخت کې مسلمان کاکا 1500 کال رستو پاتې دی. تجارت او جهاد او سیاست اسلامی دا یو درجه ده. پوهیږئ کنه پېښ مولانا عبدالقیوم مقانی صاحب کتاب لکھلے دے ارباب علم و کمال اور ان کے پیشے. یو قصہ بداتا حکم زما استاذ محترم محدث الکبیر حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان سے رحمہ اللہ تعالی مجالس علم و ذکر کی یو قصہ لکھلے و یو بزرگو هغه یو ځل چا نه سوال وکړ، هغه ورنه کاغه شي اداسي کیسه وا چې یو باغ نه بغیر اجازت میوه شکول
ادي کې مالک راغی اده ملامت کو چې زما تپوس نو اجازه نو تعالی مې وشکر ناډر خفه شو او دا کار یقینا ما د ملامت کړی نو ځان نه غلاس کټ کو چې دا ول یو ناجایز کار ته وړاندې شوی ورسته خیال راغی چې دا خو زما د جذبات وخو پې نه شوم دا کار مې خنه کړی لاس مې ځان نه کټ توبه کافی وا عبادت الله کول طاعت کول جوړلې الله پاک په د باندې رحم وکړي دیو چې کله د خلوت کوټې ته نه وته او د خلکو نه بزان نشو دا لاس به خشو اما زور لاس دوا دی کې بیا پچې جوړولې څه شي پچې به جوړولې او بار به خرڅولې خلق وی چې د دې سړی خلاص نشتا دا په یو لاس نه جوړیږي دا پچې دا څنګه دې جوړي دې به خلکو نه ډاډه شو کوټې ته باندې نه وته الله دې یو کرامت ورکړ یو الکو هغه نه معلومه ما هغه وتا کوټه کې پټ شو چې کله د خپل کار ته کېناست او لاس یې جوړ شو نو ځان یې راښکاره کوته ښه نو دا برکات تیستا او کرامات دي هم بزرگ ډېر زیات خفه شو چې ما خو ځان د خلکو نه پټ ساته اماوی چې اسم خلق به وي لاس ته کټ ته دا غل دی نو د خلکو نه پټو ما او زمو د الله تعلق اوس کارش نو داسې قسم خلق داسې للهیت وبګي داسې اخلاص وبګي دی خلک بیا وفات شو د ډېر غم نو معلومه شوه چې اولیاء او بزرگان دې ته نه وایي چې د دنیا کسب او کار باندې کوي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه با د کپڑے کاروبار کو ابو بکر صدیق په هغه دور کې د کپڑے کارخانه و د هغه ماحول او معاشره مطابق امام بخاری بخپل مال په مزاربت باندې ورکاو ایک کنه په دیو جن سفیان وای ولی الله دې ته نو چې د دنیا کار باندې کوي نه د دنیا کار هم کوي ولیکن د دین کار هم کوي